بسم الله الرحمن الرحیم. نن غواړم تاسو سره د 2023 کال د لاټري پروګرام په ارتباط باندې معلومات شریک کړم. امریکا سږ البته هم په نظر کې لري چې کوم هیوادونه د لاټري پروګرام څوک اجازه ورکړي کوم ته ورنکړي. هغه هیوادونه چې لاټري پروګرام ته اجازه نه ورکړي هغه دا دي چې پاکستان او بنگلاديش هم پکې شامل دي. دوی نشي کولای د 2023 کال لاټري پروګرام کې څوک ثبت نام وکړي او ورته اپلای وکړي او هغه هیوادونه چې 2023 کال لاټري پروګرام کې کولای شي ځان شامل کړي هغه عبارت دي له افغانستان هم پکې سر کې د آسیایي هیوادونه دي او نور اروپایي او افریقایي هیوادونه هم پکې شامل دي، خو خوشبختانه افغانستان هم پکې شامل ده. بله مهمه خبره مې دا کوله هغه کسان چې غواړي لاټري پروګرام کې ثبت نام وکړي نو کوم چیرته متأهل وي نو دوی دوه چانس لري. یو ځل کولی شي د فامیل رئیس خپل میرمن وټاکي او دویم ځل رئیس خپله خاوند وټاکل شي او بل هغه کس درې چانس لري چې عمر یې له 18 نه نیولې تر 21 کاله پورې. دغه کس کولی شي درې ځایه ثبت نام وکړي، درې چانس لري. یو ځل کولی شي ځان ته ثبت نام وکړي، یو ځل کولی شي چې مور له طرفه ثبت نام وکړي شامل شي، یو ځل کولی شي چې د پلار له طرفه وکړي. درې چانس دوی لري او دغه پروسه چې دا د تیر کال په تفاوت ده، یعنی 2023 کال په پرتله دا تفاوت 2023 ځکه دا ده چې دوی تیر کال بدون پاسپورټه کولی شو چې ثبت نام وکړي. هغه کسانو چې غوښتل چې لاټري لپاره ثبت نام وکړي یعنی بدون پاسپورټه هم کولی شو ثبت نام ورته وکړي، لکه تذکرې په اساس باندې نور اسنادو په اساس باندې کولی شو ثبت نام ورته وکړي. مګر سږ کال دا پروسه لږ زړه سخته کړې ده، په دې اساس سخته کړې چې پاسپورټ پکې لازمي ده، بدون پاسپورټ نشي کولی چې ثبت نام ورته وکړي او پاسپورټ کې باید حد اقل له 18 میاشتو پورې باید وخت ولري داسې. او بل هغه کسان چې مجردان دي دوی فقط او فقط یو ځل چانس لري، او هغه کسان چې عمرونه یې له 18 کالو څخه ښکته دوی هم فقط او فقط دوی هم دوه چانس لري. البته هغه کسان چې عمرونه یې له 18 کالو څخه ښکته دوی دوه چانس لري چې کولی شي یو ځل د مور له طرفه ثبت نام ورته وشي، یو ځل ورته د پلار له طرفه، او هغه چې 21 کال نه پورته هغوی فقط او فقط یو ځل چانس لري. دا یو زرینه موقع ده له دې چانس څخه استفاده وکړي تر څو لاټري پروګرام کې شامل شي، ځکه لاټري پروګرام کې کوم کسان چې کامیابه شوي دي دوی ته ډېر ښه امتیازات ورکوي، کور ورکوي، موټر ورکوي، حتی د کار زمینه ورته مساعد دی. او بله خبره مې دا کوله چې هغه کسان چې نه لیسانس ده او نه له 12 نه فارغ ده نو دوی باید 2 کلنه تجربه ولري. کله چې دوی کامیاب کېږي نو دوی حد اقل باید 2 کلنه تجربه ولري، که هر بخش کې، که نجاري کې، که مستري کې نو دوی باید ولري. خو هغه کسان چې 12 پاسان دي هغوی ته اړتیا نشته چې کومه تجربه ولري، یا هغه کسان چې لیسانسه دي یا ماستران دي یا دکتوران دي دوی ته اړتیا نشته چې کومه تجربه ولري، فقط او فقط همغه تحصیلي اسناد کافي او لازم دي. د لاټري په ارتباط باندې کوم سوال لري، کوم سوال مو ذهن کې کولی شئ د دې ویډیو لاندې شریک کړئ موږ تر څو تاسو ته دغه سوال ځواب کړو، معلومات درته درکړو. مننه، کور آباد. لا ډېرو معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب او لایک او شیر کړئ.